اسلامي امارات د یوې پیاوړې بشري قوې مسلکي برخه کې د کمښت لپاره یې له پېښور نه ځینې کسان راوستي دي. دا اصل کې چې هغوی پاکستانیان دي. دوی وایي چې ان د مالیې وزارت کې 22 کلیدي پوسټونه له پاکستانیانو سره دي. دا خبره غلطه ده چې هسې کړي وي. زه یادوم موږ چې کابل ته راغلي وو په د حکومتي بدنه کې خپل ډېر ښه استعدادونه وینو. یعنې زموږ بشري ځواک چې موږ یې لرو اوس اسلامي امارت هغه د سیمې په سطحه نشته. مسلکي برخو کې وي کوم ځوانان چې دلته روزل شوي یا کار کوي وړتیا لري زه ډاډمن یم چې په سیمه کې نشته. پاکستان خو پرېږده. مثلا زه یو مثال تاسو ته هم زموږ دغه د الکترونیکي تذکرو ویش پروسه کوم سیستم چې دلته اوس روان دی پلي کېږي دا په دغه سیمه کې نشته. دغسې د بانکي سیستم په برخه کې د نورو مسلکي اړخونو په برخه کې زموږ وړتیا ډېره لوړه ده. زموږ د ځوانانو استعدادونه ډېر پیاوړي دي. اړتیا نه لیدل کېږي چې یو ګام واخلي او دا خبره زه ردوم.